بسم الله الرحمن الرحیم. زه هند افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د قرآن کریم داسې یو زبردست اپلیکیشن تاسو ته وښیم چې په هغه کې به هر څه موجود وي. تاسو ته به د مانځه وخت هم وښیي، تسبیح به هم پکې وي. تسبیح تاسو مقصد اړوئ او ذکر کوئ، هغه به هم پکې وي. کومې مهمې ورځې وي لکه د روژې والا ورځ، اختر ورځ، همداشان نورې ورځې وي، نو د هغې مکمل معلومات به هم په دغه کې موجود وي. قبله به هم وښیي او الله نومونه به هم پکې وي، دعاګانې به هم پکې وي. نور لایف مکه مدینه دا به هم تاسو پکې کتلی شئ. نو ډېر ښه اپلیکیشن دی، ترجمه به هم پکې وي، تلاوت هغه. نو ویډیو را سره وګورئ، زه تاسو ته یو تشریح کوم. صحیح ده. نو ملګرو، د دې اپلیکیشن لینک به په ویډیو ډسکرپشن کې وي، هلته به تاسو کلیک پرې وکړئ. که هلته نه و تاسو به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله تاسو راغلی، په پلی سټور کې به تاسو سرچ کې ولیکئ قرآن مجید. صحیح ده. قرآن مجید ولیکئ تاسو، نو دغه اول اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن دی، دا به تاسو انسټال کړئ. ګوره زه تاسو په دې باندې اول پوهه کوم. کله چې انسټال کړو دا به خلاص کړئ. په دې کې لږ څه سیټینګ وي، لږ چې تاسو پرې پوه شئ. نو دې دپاره به تاسو ټول نه اول په دغه ریډ قرآن باندې کلیک کړئ. زه تاسو دا ټول وښیم، هر یو تشریح کوم. صحیح ده. کوم چې مهم وي زه درته تشریح کوم، نور به تاسو بیا خپله وګورئ. نو ریډ قرآن چې تاسو کله ووهئ، دلته تاسو قرآن کریم تلاوت کولی شئ. دا به په دې شکل باندې وي. نو په دې شکل چې کله وي، تاسو غواړئ چې دغه انګلیسي ترجمه ورسره رانشي، صرف تلاوت زه کومه. نو تلاوت دپاره بیا تاسو دغه ځای باندې یو کلیک واخلئ، نو دا به ورک شي. ورسره ګورئ دا ترجمه ورسره ورکه شو، صرف تلاوت شو. بله مهمه خبره دا ده، پکې مقصد تاسو یو آیات دی یا سم نه دی زده یا غواړئ زده کړئ، نو دلته به تاسو دې باندې کلیک کوئ، 2 کلیکه به پرې کوئ. 2 کلیکه چې کله وکړئ، دلته پلی علامه راځي، ګورئ دغه. نو تاسو دا پلی کولی هم شئ په هغه صورت کې کله چې تاسو سره انټرنیټ موجود وي. نو دا یې بل شو، بله خبره شوله. درېیمه خبره پکې دا ده چې دلته تاسو سپارې راړولی شئ، دلته صورتونه. مثلا تاسو وایئ چې زه 10مه سپاره راړوم، 10مه سپاره، نو تاسو 10م جز انتخاب کړئ کې، نو دا 10مه سپاره شروع شوه. که چېرته تاسو غواړئ چې صورت باندې ځئ، فرض مثال زه صورت چې راړم یاسین، نو صورت یاسین ووهم، تاسو ته هغه صورت راړئ، هغه ځای نه تاسو تلاوت کولی شئ. صحیح شو. په دغه کې دغه یو حواله دی پکې. درېیمه خبره پکې، بله خبره څلورمه خبره پکې دا ده چې تاسو دا ثبت کولی هم شئ. مقصد دا صورت یاسین دی، تاسو تلاوت وکړو، لګیاست دی، تلاوت هم وکړو، نور نه کوئ، نور سبا کوئ یا بل وخت کوئ، نو تاسو دا بک مارک کړئ. نو دغلته استی اول قرآن حکیم زه بک مارک وهم، نو دغه تاسو سره بک مارک کېږي او ثبت کېږي. نو دغه تاسو اډ بټن ووهئ، دا به تاسو سره اډ شي. ګوره صورت یاسین 46 هغه دی صفحه ده او صورت یاسین دی، نو دغه 2م آیات دی، دا اډ کړئ، دا به تاسو سره اډ شي. نو دا تاسو سره سیف شو. که تاسو یو ورځ په سره ځئ، که یو میاشت بعد راځئ، تاسو دا دلته به دا باندې کلیک وکړئ، د تاسو راړولی شئ. بله خبره دا ده، په دې کې نور به ډېر نه کومه، لنډ به تاسو پوهه کوم، ځکه چې ویډیو بیا اوږدېږي. په دې کې تسبیح ده او مهمې ورځې دي په دې کې، او په دې کې مانځه وختونه دي. ګورئ په مانځه وختونه به زه تاسو پوه کوم. کله چې دا پرې ټایم باندې کلیک کړئ، دلته تاسو سره به شاید دا صفحه راشي یا رانه شي. تاسو نه لوکیشن وغواړي، که چېرته لوکیشن ونه غوښتو، ګوره لوکیشن دې دپاره مهم دی، تاسو به لوکیشن جی پی ایس د خپل موبایل آن کړئ، او هغه به تاسو ځینې کې جی پی ایس وي، ځینې کې لوکیشن وي، هغه به تاسو آن کړئ. نو دلته به تاسو سره دغه علامه وي. دې علامه چې کله کلیک کړئ، ستاسو کوم ځای کې استی اتومات به هغه وختونه د مانځه چې کوم وخت داخلیږي مونځ، هلته به تاسو هغه وخت کې تاسو ته د اذان کوي. صرف ټول اذان نه کوي، صرف الله اکبر مقصد همدومره وایي، او دغه یو ښه دغه ده چې مقصد وخت داخل شي، تاسو ته معلومات کېږي. بله خبره په دې اپلیکیشن کې ښه دغه دا دی خبره چې دې کې قبله هم ده. ګوره په دې قبله چې کله کلیک واخلي، تاسو ته قبله وښیي.
ګوره موبایل چې هر څومره تاوی راتاوی نو تاسو ته هغه قبله بغیر د انټرنیټه هم وښایي. نو دا یې پکې بل حوالی شو. یا بل به درته معرفي کړمه چې په هغې کې ورځې دي، کومې مهمې ورځې دي هغه په دې کې دي ګرده هجري. نو په دې چې کله کلک واخلئ مقصد 28 د رجب ته 13 ورځې پاتې دي، یعنې دا ورځې پاتې دي او دا هغه ورځ ده. مقصد 15 شعبان ته 48 ورځې پاتې، اول رمضان ته 63 ورځې پاتې. نو دغه مارچ په اول تاریخ به انشاءالله روژه وي. نو دغه ټول معلومات تاسو په دې کې کتلی شئ او ډېر ښه اپلیکیشن دی. تاسو سره تلاوت هره برخه کې هم ډېر ښه مرسته کوي. نو ملګرو دا ویډیو ما صرف همدې دپاره جوړه کړله چې ډېر خلک تلاوت کوي، ځینې داسې اپلیکیشن وي هغه کې اعلانات ډېر راځي یا کوم اذان وخت پکې نه وي، مقصد قبله پکې نه وي، تاسو بیل بیل اپلیکیشن استفاده کوئ. نو دغه یو دانه ډاونلوډ کړئ او ټول شیان په دې کې شته دی. نو ویډیو کتلو مو مننه، ښه وخت ولرئ، د الله په امان.